السلام علیکم حکمت الله یم. په لاس انجلس کې تېره هفته اور لګېدلې دي بې انتها ډېر زیات نقصانات تاوانونه په دې کې کورونه افیسز ګاډي او خلک پکې سوځل شوي دي بې انتها ډېر زیات تاوانونه کړي دي چې اور څنګه ولګېدي او دا څنګه سره پیلاو شو د راتلو مخکې یو واره د دې لاس انجلس چې کوم جغرافي ده یا چې کوم هیسټوریکل بیک ګراوند دی هغه وایو. لاس انجلس چې دی دا چې دی په کیلیفورنیا کې یو سیټي ده چې ودې ته ویل کېږي سیټي اف انجلز هم ورته ویل کېږي چې تقریبا په دې کې د 140 ممالک کسان چې دي په دې کې ژوند کوي 140 او تقریبا تر 200 زیات لینګویجز په دې کې ویل کېږي زبانونه په دې کې ویل کېږي او په دې کې تقریبا دا په 1781 کې چې کوم د مکسیکو خلک ول اگر څو کسان ولاړ شول دا لاس انجلس آباد کړي په 1781 کې او بیا په تقریبا په 1847 کې دا د امریکا د سټیټ حصہ جوړه شوله. دا اول دور چې اور په پالیسیډز کې یو علاقه ده په لاس انجلس کې دوري اور ولګېد بیا سوکا چې دا اور چې د سره پیلاو شلو دا اور ولې سره پیلاو شو دغه په وجوهات هم باید لاندې هغه ریزن زم وایي چې د وجوهات سولو په دې کې تقریبا 25000 چې کوم کورونه دي افیسز دا پکې وسوځل شلو او تقریبا 1,53,000 چې کوم کسان دي دا خلک چې دي بې کوره شلو او تقریبا 25 کسان پکې وسوځل شوي دي او تقریبا تر 20 کې یعنی شل کسان تقریبا چې دي دا تر اوسه پورې ورک دي او چې د کم د یو اس د میډیا مطابق په دې کې تقریبا 135 بیا تر 150 بلین ډالر پورې په دې کې د امریکای نقصان شوی دی یعنی په دې کې د ایسټس چې د غوښ وزل شوی دی. اوس تاسو په ځین کو دا غسواله چې وای دا اور ولګي څنګه وجوهات چې په دې کې فعلا د چکم د یو اس چې کوم میډیا دغه تر اوسه پورې فعلا د دې کوم کنفرم ثبوت یې غانه درکړي چې د دې مین بیسیک وجه چې دا اور ولګي او دویمه خبره ده چې دا اور څنګه پیلاو شلو په پلویدو وجه دغه د چې کم تقریبا 2021 بیا تر 2022 کې په سټیټ کیلیفورنیا کې بې انتها ډیر زیات بارانونه وسو چې په دې کې تقریبا درخت شنه سولې نور داسې بوټ شنو سلو د ډیر بارانونو د ډیرو بو د وجه بیا دا کم د 2023 بعد بیا دا رقم دی بارانونه بالکل نه دي سی ډیر زیات خوشحالي سونو اکم بوټي چې په 2022-23 بارانو کې ډیر زیات شنسي ول هغه وښلو نو هغه بوټي چې وښلو وس د میډیا خدا خبر نه ښکار کړي وجه نه شول چې باید دا اور څنګه واخصه د لاس انجلس د پالیسیډز کې خو منګر دغه بوټي چې د دوی ډیر بوټي زیات شنسي ول بس د دې لپاره یو کښنی چنګاری په کار چې اور واخصه چې پر اړه طریقه خاصه دي دا و ډیر زیات سره پیلاو او دویمه خبره ده چې په کم کیلیفورنیا کې چې کم هواوي دي هغه بیخي ډیر زیات تیز هواوي چلیږي نو دا اور چې کم واغسل د هوا وته نو کوم څه کې موږ ولې کمبشن ریاکشن د اور لپاره چې کم ټیم اکسیجن څومره زیات وي هغه د اور ډیر زیات سره پیلاويږي نو چې په کیلیفورنیا کې ډیر تیز هواوي چلیږي دا هوا او چې دا اور پر پیلاو کړي ټوټل تقریبا مې لاس انجلس په کې وسوځلو لا هم زیات پدې کې تقریبا هغه چې کوم فګرز هغه ول څو کسان به کور رسولو دا بیسیک واجب ولا چې دا کسان دا ور دومره زر سر پیلاس اوس ریزن وجوهات په دې شي کې د زموږ زین ته دا شی راځي چې باید دومره زیات ور دی او کوم کسان په کې مړ دي هغه دومره کم دي چې تقریبا 40 کسان یا 25 کسان تقریبا تر نن ډیټا مطابق چې دا کسان په کې مړ دي تقریبا 14-15 کسان چې په فعل لاپته دي. نو بعضی په دې کې زمون چې کوم خلک چې دي بعضی خلک دا خبره کوي چې باید د خلکو چې د اسرایل او امریکا د اسرایل مدد وکړي پر فلسطین باندې ډیر زیات ظلم وکړي نو الله پاک پر د خلکو باندې عذاب راوستي نو عذاب پر راوستي الله پاک یعنی دا ښکار کوي چې دا ارڅو ټکنالوژي جوړه کې خو منګر د الله قدرت پر مخ تاسو د ټکنالوژي یو حیثیت نه سم خو تاسو لپاره یو بل خبره کومه چې پر دا خبره باندې تاسو خبر وکړي چې بالکل بهشکه ټکنالوژي چې دا په اوس دور کې د دې سټیټس ومنګر د بهشکه زموږ پر د ایمان چې د الله د قدرت مخ ټکنالوژي یو سټیټس نه لري خو منګر چې کوم ټیم په کراچي بلدیه پلازا کې اور ولګي هغه کې تقریبا 258 کسان مړ شو کنه کړه یو پلازا و 258 کسان مړ شو منګر په امریکا کې کیلیفورنیا سټیټ په لاس انجلس کې دا شور ولګي تقریبا 40-50 کسان پکې مړ شو دومره زیات ور چې کوم میډیا دا خبره کوي تک 135 سے بیا تر 150 بلین ډالر باندې د دې نقصان اوس د دې یعنی په دې کې کوم کورونا وسول سو افیسز وسول سو گاډیان وسول سو نو وردا سي وسر سو د خلکو سرمایه ول چې هغه پکې وسول سو نو په پاکستان کې په کراچي کې چې 258 کسان کړ په بلدیه پلازا کې مړ شو نو په امریکا کې دومره زیات کسان ولې مړ شو دا غوړ خبره ده
خدای مکو کچيري دا اور دلته په پاکستان کې لګیدل وای چې د اصلي علاقې اور اخصه وای نو تاسو سوچ ولګوي چې دا پاکستان کې ودی څو زیات نقصانات سي وي یعنی د دې دا خبره ده چې هغه چې موږ زموږ خلک پاکستانیان چې دی ودی ته چې موږ د خدای عذاب وای واغه ته امریکا یعنی په وست کې واغه تل کې مس مینجمنت نو دا خلکو دومره زیات هندل کولر کوم د کورونا مې اگزامپل در کوم چې په کورونا کې دا خلکو دومره زیات دی پر کورونا پر آفات باندې پروبا باندې کنټرول واچوي نو امید لرم چې په لاس انجلس کې کوم اور لګیدل او هغه په باندې سر خلاصوي چې دا اور څنګه ولګي او دا سر پیلاو کوم څنګه سولم او دا غنه مخکې ما د لاس انجلس کوم جغرافیک بیک ګراوند یا هیستوریکل بیک ګراوند هغه تاسو ته ولي نو کچيري بیا هم تاسو کوېسچن تاسو په کمنټ سیکشن کې لیکئ سي خو تاسو یو ریکوست دی چې دا چینل سبسکرایب کړئ او د خپل دوستانو سره شیر کړئ مننه الله حافظ